دا د خوست ښار د نجرانو کوڅې پوخ سړک دی چې د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه د یو شمېر نورو سړکونو په څنګ کې په نوي او اساسي ډول رغول شوی او د اپریل پر 21مه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خوست ښار په اوله، دویمه او دریمه ناحیه کې د نویو سړکونو پر پروژه چې ودانیزې چارې د 5 میاشتو په موده کې سرته رسېدلي نږدې 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. دغه پروژه په اوله او دویمه دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د برایټ بلډر ساختماني شرکت له لوري کارونه مخته تللي دي. د ښاروالۍ له بودیجې څخه 1.5 میلیونه مصرف پرې راغلی دی. تقریبا تر 1400 مترو پورې سړک رغونه شوې ده. 920 متره لښتي جوړ شوي دي او دغه پروژه په 5 میاشتو کې کارونه تکمیل شوي دي. د خوست اوسیدونکي په وروستیو کلونو کې د ښار د سړکونو د اساسي جوړولو، لایټینګ او نورو تزئیني پروژو پر پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې دا ښار د وګړو د تناسب پر پرتله کوچنی دی او باید اړوندې ادارې د حلقوي لارو جوړېدو ته پاملرنه وکړي. دا خو که حلقوي سړکونه تیر شي رښتیا هم چې د بزور هغه ګڼه ګوڼه به کمه شي. خوست بزور د ډېر کم خلکو دپاره د داود خان د ماسټر پلان مطابق جوړ شوی دی. دا چې اوس یې نفوس بیخي زیات شوی دی، نو حلقوي سړک چې تیر شي نو ګڼه ګوڼه کمېدی شي. دغه کوڅه تقریبا په ټول خوست کې ټولې کوڅې جوړې شوې، یوه دا کوڅه پاتې وه. نو موږ بار بار ښاروالۍ ته دا غوښتنه کړه چې لکه د ټولې کوڅې جوړې شوې دي، یوه دا کوڅه پاتې ده. نو دوی چې په راتلونکي کال کې انشاءالله په بودیجه کې موږ دغه په هغه نیولې ده دا کوڅه. نو الحمدلله دغه د نن موږ ته شهیدونې دي په هغه پروژې چې تکمیل شو او افتتاحي ده. د خوست د نورو سیمو د اوسیدونکو په شان د دې ځای ماشومان او تنکي زلمیان هم په خوست ښار کې رغنیزو پروژو په ځانګړي ډول د سړکونو جوړولو ته خوښ دي او له ښاریانو غواړي چې د عامه تاسیساتو خوندیتوب او د ښار پاک ساتلو ته پاملرنه وکړي. د دې څخه ډډه وکړي چې سړک ته کومه چټلي، کومه زیان ورسوي او په بیادرونه کې کوم کثافات چې دي دی باید خپل منظمه کثافت دانۍ ته واچوي او بې ځایه ونه ترګي. او په خیر کې هم بیا هم منندوی د خوست ښاروالۍ څخه چې موږ ته یې سړک ورغولو. یاد دې وي په وروستیو څو کلونو کې د خوست ښار د سړکونو اساسي رغولو ته د پاملرنې له کبله د دې ښار ډیری سړکونه رغول شوي او د ښار څخه د باراني اوبو د وتلو په خاطر یاد سړکونه د پخوا په پرتله شاوخوا 1 متر لوړ شوي او د سړکونو د یوې بلې خوا واړه لښتي او د اوبو کانالونه هم په اساسي ډول جوړ شوي دي.